السلام علیکم. یوه لحظه ډېر نه یوه لحظه زما سره انجینر صاحب ولاړ دی. دا د قمر بنسټ د انجینرۍ ډپارټمنټ مسؤل دی. انجینر صاحب څنګه یې؟ څنګه د بډې راوالي دي شاته د تیږم پرتې دي لنډې دلته چونم ده تقریبا مکمل یو تعمیر نقشه دی اچولې ده. خیرات خو به وي بس نو د همیش په څیر د وطن د آبادۍ خبره ده او د وطن د آبادۍ کار ده. څه شی دلته جوړه یې؟ دلته به انشاءالله یو ښوونځی جوړوو. دا ښوونځی به انشاءالله ګوره ډېر بهترینه خبر دی. د هېواد په آینده کې د مثبت تغییر او بدلون سبب وګرځي انشاءالله. دغه خبر ده. ګوره ته پاتې شه څه وایم درته. دغلته د تورخم په لاره باندې چې کله راغلي مومندرې ولسوالۍ نه ښکته دغه ځای کې کوم ځای و؟ لنډي خیبر کې لنډي خیبر او خیبر نه دی ښه لنډي خیبر دی. که فکر د غزانو بیخته به دلته ماشومان ناستو ډېر خلکو به دا کتلي وي. دا ماشومان دلته څو کسو په ویلی چې دلته ډېر ماشومان موټر وهلي وو. دلته راشه سوره کې ته راشه څو ماشومان یې وهلي وو؟ بدرې نفرې وو. بیا مړه وو که ژوندي پاتې؟ نه یادانه مو وو دي نور خپې خوږ شوي. هغه څه کول چې هغې به د کور نه سهار وتل تر څو پورې لاړ شي مکتب یو شی زده کړي. خو دلته مکتب تعمیر هیڅ شی هم نه و. مغلته به ناست وو اخوا هم سرک دی خوا هم سرک. خو لله الحمد با احساسه ورونو با احساسه ملګرو چې دا حالت ولیدل الحمدلله ثم الحمدلله. دغه دی نن هغه ورځ ده چې دلته نقشه واچول سوه مسؤلین راغل د هغې په مخ کې افتتاح وشوه. نو هلته هم خښتې وغورځولې او دغه ځای کې تیږ انجینر صاحب وغورځولې. څو اتاقه به جوړو؟ 2 اتاقه انشاءالله. 2 اتاقه چوکۍ فرش قلف کلي رنګ روغن. بل پره چې راځو له خیره دا ویډیو تاسو ځان سره سیف کړئ. بل پره چې راځو انشاءالله دلته به تعمیر ولاړي. یو خبر به دا وکړم چې انجینر صاحب مبارکه قمر بنسټ د عمل خلک دي. هغه تا ته معلوم دی ته خو سره راستې څو مسجد یې جوړ کړي اوسه پورې؟ نو داسې وښیه 240 نه پورته دي. خیر اوسې. څو څاګانې؟ څاګانې خو داسې وښیه 900 څاګانې. خیر اوسې. څو مکتبونه یا ښوونځي جوړ شوي دي؟ مکتبونه هم داسې وښیه تقریبا 10 پورې. دا یې سویم دی؟ دا 11. په ننګرهار کې دا سویم دی؟ په ننګرهار کې دا دویم که دریم دی؟ دا ماته معلوم ده. دا یوازې په ننګرهار کې دریم دی. په ټول افغانستان کې 10 جوړ شوي او انشاءالله دا تعداد به څو ته رسي؟ دا تعداد به همداسې روان انشاءالله. روان موږ به کار کوو. که څوک خوشحالېږي خوشحالي یې سوچند او که څوک خفه کېږي خفګانې په خپل ځای خوشحالي. زه دا وایم چې عقدې له زړونو نه وباسئ بغض کینه له زړه نه وباسئ. چې څوک هم کار کوي که هغه احمد یې که محمود یې تر شا یې ودرېږي ورته وروره مخ ته لاړ شه موږ درپسې ولاړ یو. دا افغانستان په ټولو حق لري. یو بل ته کندې مه وباسئ. په والله العظیم که په 20 کاله کې هم نور 20 کوي چې تر څو پورې یو بل سره ونه درېږو تر څو پورې تاجک و ازبک و هزارو دا خبرې ختمې نه کړو تر څو پورې سمت و سمت بازي او مشرقي او قندهار او مزار شریف او شمال دا ختم نه کړو تر هغې والله العظیم که جوړ کړي. دا اوس وګوره خلک کوم ځای ته ورسېدل انډیواله راځي موږ ولي موږ کې کمی ده چې ولې د هغې نه موږ کم یو. قسم په بالله چې په افغانانو کې کوم ذهنیتونه دي په افغانانو کې کوم ټیلنټډ خلک دي که نه په هېڅ ځای کې هم نشته. خو څه وکړو چې زمینه مسایدن ده. تر اوسه په 100 صدۍ کې په 2026 کال کې زما بچی د ښوونځۍ لپاره چې ځي هغه په غزانو لاندې ناستې د دې ونو لاندې ناستې دغسې ونې هلته دي. نو څنګه به ملک ترقي وکړي؟ نو انشاءالله مخته به ځو کار به کوو خدمت به کوو. دا اوس انجینر صاحب څوک موږ سره سهم اخیستل غواړي څه شی دې وکړي؟ 650 کوډ دی په موبایل کې ډایل کړي او هغلته چې څومره کومک دی غواړي 60 روپۍ وي 60 افغانۍ. لا حول ولا په 60 افغانۍ موږ 2 خښتې اخیستلی شو. په 60 افغانۍ 4 خښتې اخیستلی شو. په 60 افغانۍ ته کوی چې 4 خښتې والې او د یو مکتب یو ښوونځي ډبره بنیاد و اساس کې ولګي مصرف کې تر څو پورې څونه دلته بچي روزل کېږي اجر به درځي. صحیح ده که نه؟ دا صدقه جاریه ده. جاري صدقه او دا هغه ښوونځی هغه ځای دی یا مکتب یا ښوونځی یا مثلا مسجد یا سراتیر څاګانې دا هغه شی دی چې ته به خبر هم نه قیامت په ورځ به عملنامه به د انجینر صاحب شوي ډکوي. نو بله مهمه خبره کاري صاحب په دې مکتب کې چې دا مکتب په ارتباط درته وکړم هغه دا د کوم ساختماني مواد چې موږ کاروو ټول داخلي تحویل شوي ساختماني مواد. خیر اوسې. سیخ ده که سیمنټ دي که خښته ده که تیږه ده. تیږه خو هسې نه په هر یو ځای کې ډېره ده خو مهم شی چې او کاریګر او دا ډېره مهمه خبره ده. تقریبا داسې وښیه چې 4-5 میاشتو موده کې چې دا مکتب جوړېږي نو لسګونه ځوانان ته همدلته د کار زمینه برابروي. همدانن تاسو عملاً ګوري 4-5 نفر رسېدي موټر اخواته ولاړ دي لګیا دي تیږې راوړي. ښه ځوانه څنګه
خیم تم دې مکتب کې زه دې مختانه فارغ شوم ګردي لیسې ته دا ابتدایي وه هو د ابتدایي اوس ګردي لیسې ته تللی هو. دلته دې چې داسې لږ په اسمان کې ورېځه راغلې بیا به دې څه ویلې بس ډایرکټ مکاله ته ټیټه کېده او یخ کې او یخ کې هم باسي نو یخني و باندې مرتبه ناست او کمر نو بیا به چوټي وه په کال کې به ټول 100 ورځې نه تللي مکتب ته نو دا وګرځئ دغه د دې ځای خپل شاګرد نو اوس خو به خوشحاله یې که نه چې دلته انشاءالله مکتب جوړېږي او دې ځای کې به سرپناه یې رسېږي که نه نږدې په او نږدې زمونږ ټول ماشومان دلته به راځي نو دغه خبر ده نور ما وخت نه نیسم ویډیو که اوږده شوه نو څه پروا کوي اوږده دي که نه مهمه ویډیو څنګه په لوی الله مو سپارم بیا هم 650 شارټ کوډ هغه ورونه چې بهر کې دي غواړي د وطن د آبادۍ کیسه واخلي لینک شته په دې لینک کې ځان ثبت کړئ او لږ زره د ګریوان کې فکر وکړئ هغه د کافي او د قهوې هغه پیسې نه دي په والله د میاشتې دې بنسټ دې لینک کې ځان ثبت کړئ دې بنسټ ته رالیږي که موږ افغانستان کې کارونه درته ونه کړه خپله مو نه ویله چې شابه چې هر شی وایي او بل دوهمه موضوع هغه ورونه چې یو ځل مسته کې دغه واتساپ لیک د واتساپ نمبر درته اچوم وخت ګرځي نو بیا هم سره په یو ځای به کار کوو وطن لپاره الله مو خوشحاله او آباد لره ډېره مننه انشاءالله الله مو آباد لره انجینر صاحب د هغې ورځې په هیله چې دلته راشو یخ ان شاء الله څونه وخت بعد لخیر ان شاء الله دا 15 شپږ میاشتو په موده کې به مکمل نه ډېر وخت یې واغسته او داسې ان شاء الله دینه به کم وخت کې کوشش کوو زیاتوالی په دې خاطر کوو ځینې مسایل وي چې سړی پیش بیني نشي کولی نه مخته راځي ښه سمه ده نو هغه اعظمي وخت 15 میاشتې ان شاء الله الله مو خوشحاله لره ډېره مننه درنه السلام علیکم